در بیزو جلال چې خاص او ډیر بخښونکی مهربان د پروګرام پښتو پاینټ سره ستاسو ته خوږ در ملګری ته او ما ستاسو په دروند خدمت کې حاضر یم. خپرونه د ولس ښېګړه او علاقه چې کوم د عزتمندو کتونکو لړم ټاپ ته راغلی کوم چې د سمندر نه په 3000 فوټه دا علاقه واقع ده او د چکدرې نه په 15 کیلومتر فاصله ده پرته علاقه د لړم دره ورته ویل راغلی یو. سنوپال هم تاسو وینئ دا وخت په ګورئ د مختلف ځایونو دلته خلک راغلي دي سیلګري راغلي هغو سره هم خبرې کوو د دې کومې مسلې دي په هغې به هم خبرې کوو او دلته چې کوم سیلګري راغلي هغو سره هم خبرې کوو. راځئ ما سره. عزتمندو کتونکو زما په څنګ کې ولاړ لا کاکاجي د دې سیمې اوسېدونکی د لړم سره تعلق ساتي د هغې سره به خبرې کوو د دې په هسټرۍ چې دا څومره څو کاله دلته واوره کېږي. السلام علیکم کلیوال. یاره دا واوره خو د ډېر وخت نه کې ډېر زمانې نه خو مخکې به ډېره زیاته کېده اوس د هغې متعلق لکه داسې زیاته نشته لکه تاسو د دې ځای اوس د دې ځای کې مخامخ ځګیم د کالو سر واوره پرته وي نه کالو سر خو نه وي بس 2 میاشتې 3 میاشتې مخکې به سره 15 شپږ میاشتې پراته وه چې وبه شوه د ځنګل سیټه ډېره او دې ته او لکه دا سږکال جو هم لکه کېده چې نور هم وشي لکه د وار وخت لا پاتې دی. روزګار څه کوئ د خیره؟ روزګار خو یاره زه داسې کشمیر کې بل ځای مزدوري کوم او نه څه لکه مایدې مې پرته کور یم نور کشمیر کې بل ځای مې دیاړي کې اوس کور یم. دلته په سیل سیاحت باندې چکر باندې خلک هم ډېر راځي که نه؟ ډېر خلک ماشاءالله ډېر خلک راځي وو ډېر زیات راځي. مختصر راته ووایه دلته څه شي کمی دی دلته زیاتر؟ یاره دلته جو داسې اوس چې و د اوبو کمی دی لکه مثلا چې زیات د اوبو دی لکه مونږ ته لکه خپل ځان لکه بر په غره کې وو او داسې د جومات د مدرسې مونږ ته تکلیف دی لکه و لکه بر ماشومان سبق لکه ته ځي په ډېر دغه باندې لکه او په واره کې جومات ته د بیمار د دې خبر ډېر غټ تکلیف لکه په جیمې کې دی واوره چې وشي بیا څه کوئ دلته په دې ځای کې؟ نو بس دلته ورسېږو بیا لکه دې سودا خو موږ داسې راوړو که نه چې لکه واوره ډېره نو مخکې راوړو خو بیا هم انسان بیماري او سالول په هغه وار کې موږ د دې پیدایش دی لکه ګزاره کوو لکه خپله غریبي مجبوري کوو لکه ځکه به نه اوس نه کېږي که نه لکه اوس داسې یو سړی چې هغه د غره ته راځي ګرمۍ وخت کې بیا ځي کته هم کته اوس نه کوي وړی جمع دلته ناستې لکه غریبوال دلته ناستې لکه ډېره مننه الله دې عزتمند کړه خوشحاله اوسې. څنګه یو ملګری بل ولاړ دی هغې سره هم خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کلیواله کوم ځای؟ حاجي آباد. حاجي آباد او کلیوالې ښه دا راته ووایه فسټ ټایم راغلی که نه بالکل راغلي؟ بس فسټ ټایم باندې راغلو مخکې راغلي خو واورې مورې نه وي. ملګرو سره راغلي؟ بالکل یو 10-15 ملګري وو. ځای څنګه دی؟ یاره ماشاءالله ډېر زبردست ډېر انجوای مو کړه سهار نه پس راغلي وو او 10-15 ملګري خو بس گاډي روډ لږ خراب دی نو گاډي راته لاندې ودرېد نو پیدل لا وختو او ان شاء الله برم زموږ نور اراده شته چې ټاپ ته وخی روډ ټاپ پارت کې صحیح ده کنه وران جوړ دی نه بس ډېر ګډوډ دی نیمایي پوری گزاره کوي او بس بیا پورته خو ډېر ګډوډ دی. خدانه حکومت راغلی هغې نه څه مطالبه لري څه غوښتنې لري؟ یاره مطالبې خو زیاتې دي خو دې خلکو ته ډېر زیات تکلیف دی موږ ته پته ولګېده که نه خو اوبه بالکل نشته موږ پخلی کوو موږ سره هلته اوبه نه وي او دې له اوبه سیسټم وکړو دا سکول مو هم واړه موږ ولیدل چې خاص تعلیم یافته څوک نه دي نو دوی له د روډ سیسټم وکړو اوبو سیسټم وکړو انشاءالله ډېر ریسټورنټ هوټل یې پکې شته؟ نشته پکې خاص ځان به خپل پروګرام پکې نشته پکې دلته پکې ریسټورنټ هم نشته. په دا وخت ګورئ د سنوپال هغه کم پوسټ چې هغه هم روان دي زما په څنګ کې د 2 ملګري ولاړ دي هغو سره هم خبرې کوو چې د کوم ځای نه راغله. السلام علیکم وروره. وعلیکم السلام. نامه دې سره وروره؟ شاهد. شاهد د کوم ځای؟ مردان. روزګار څه کوئ پروفیشن؟ چینجی چلو. دا راته ووایه په پیل ازل دلته راغلی؟ جی په پیل ازل مردان نه راغلی؟ ځای څنګه دی؟ ځای خو شکر دی ماشاءالله ډېر ښایسته دی جو خو لږ یخني مې پکې شوې ده ځان سره مې سره راوړی هم نه دي. مشتري راوړله بلانکېټ کمبل ومبل؟ نه جي هېڅ مې نه دي راوړی بس داسې راغی دا خو دا یو بنین مې شکر دی ملګري په خوله راواچو کنې ما خو یخني بنې ما خو هېڅ نه راغسل. نه شپه هم دغه ځای به د خیره یاره شپې ته خو ګورو که نه چې ځای راته میلو شپه به وکړو ځکه د تلو لاره خو نشته پکې واپس دونه. مینهوال د څه ویل غواړئ راشي که نه روډ خراب دی؟ روډ خو جي خراب دی او هلته لاندې وګوره ټول ځای بلاک دی که نه نو بره راختو پکې څه نشته ګاډي ټولو خلکو لاندې ودرولي. الله دې خوشحاله کړي عزتمند چې څنګه یو ملګری بل ولاړ دی سره هم خبرې کوو. راځئ. السلام علیکم. سلام. نوم دې څه دی؟ ذاکر. ذاکر ته کوم ځای؟ تاسو هم مردان یې؟ او جی مردان یو. دواړه راغلي؟ دواړه یو ځای راغلي. څه ټایم را روان شوي یې؟ تقریبا د 8 بجې وې چې را روان شوي. اوس را ورسېدی؟ اوس را ورسېږي. شپه به مې که ځای به؟ یاره کوشش کوو کېدای شي شپې ته پاتې شو. نو دلته خو یخني خدای بنده لاس خو زموږ کار نه کوي. د تلو واپس سلار مار نشته نو شپه به کوئ؟ شپه به کوو. سب کمبل منبل هم راوړی که نه؟ بس روډ یم خو نه ده خو څه چل به کوو ځان له کوشش به کوو. ډېره مننه الله دې عزتمند کړه خوشحاله
زما په څنګ کې ولاړ 4 سدین دا میلمانه راغلي د لړم دغه ټاپ ته د هغو سره خبرې کوو راځئ ما سره. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کلیواله نوم دې څه دی؟ شیراز. شیراز 4 سدی. ها جی. پهلا ځل راغلی که نه نور کله راغلی؟ نه جی په پهله ځل راغلو. بس ټول ملګري یو ځای دی؟ ها جی ټول ملګري بس موږ کم ځای ته ځو ټول یو ځای ځو. ماشاءالله. روډ څنګه دی وروره؟ روډ خو شکر دی دا روډ خو لږ ښه دی ګزاره کوي. هاخوا نور روډونه خو ډېر خراب دي خو فلحال دا روډ لا ګزاره کوي ښه دی. روډ یې خراب دی. نور پکې څه کمی دی؟ بس کمی خو پکې څه نشته پارکینګ او د هوټلو پکې کمی دی او نور خو پکې څه کمی نشته ښه ښکلی سیل ځای دی او پارکینګ مارکینګ او هوټلې موټلې پکې شته یې نه. حکومت داسې مطالبه لري غوښتنه؟ بس دغه کو چې ښه ښکلی ځای دی سیل ځای دی دلته کې د سهولت دپاره لپ نه مړه دلته کې هوټلې موټلې هر یو څیز انتظام برابر وکړي دا روډ موډ برابر کړي. ډېره مننه عزتمن چې څنګ کې یو ملګری بل ولاړی دا هم د 4 سدي دغه سره خبرې کوو راځئ ما سره. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کلیواله څنګه یې ښه؟ تاسو خیر یو؟ تاسو هم 4 سدي نه راغلی؟ 4 سدي د کوم ځای؟ 4 سدي بس خاص 4 سدي ووایه زه له 4 سدي سره ډېر وم که نه. پهلا ځل راغلی؟ بلکل جي پهله دا ځل. واوره دا پوزې ومه ناشنا ښکارې. ډېره مزه کوي بس هر څوک چې راځي دلته دې راشي چکر لا. چا د کلي کې چاته واوره شوې ستاسو؟ یاره جي نه شوي جي نه ده شوې؟ نه. باران ټایم تاسو راغلی؟ جی دلته واپس ټایم رالو عمرې وغیره کاله مالان ته تللي بار بار که نه. خیره جي د مرې نه ده ښه ده. دلته پکې شته هوټلې؟ یاره جي دلته خو پته راته نشته اول ته کې شته جي دا ته ووایه تاسو خو د ډېر لرې نه راغلي که نه نو څنګه چله شپه به کوئ که ځای به؟ یاره جي بس مونږ خو به ځو. او جي دا شپه یخه ده که نه؟ الله دې عزتمند که خوشحاله وي. څنګه کې یو ملګری به دې سمې ته خبرې کوو. کلیواله څنګه؟ خیر دی جی مهرباني. تاسو هم د 4 سدي؟ او جی او روزګار څه کوئ؟ روزګار جی موږ د لرګو کار کوو. ته خو داسې خانې کشتې راغلی کوو. بس همداسې ورته ووایه. کشتې راغلی؟ او جی او تمہارا کیمرمین صاحب نہیں بھی بالکل خو تاسو سره سیه به راکړې بیا به دې کوو کنه. حکومت نه څه مطالبه لري؟ بالکل جی. څه کمی ده پکې دلته؟ یاره جي داسې کار چې دا ځای ډېر مزېدار ځای دی څنګه چې کوم راټله دغه ورکو داسې ملم جبیله جي چې دلته کې هم داسې سهولت راشي نو ښه به دا خلک به دې خوا راځي دا ځای لنډ دی نو لینډ به برابر شي. ډېره مننه ودان اوسه ډېره مننه خوشحاله اوسئ. عزتمندو کتونکو ماشوم راته څنګ کې ولاړ چې خان نه راتلم هلته هم غریبي او د غر په څوکه کې هم غریبي دا ماشوم راته ولاړ دی خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خبرې دې خو بچې ده کله نه دا خرڅوي د څومره عمر نه؟ دا یو کال جوړ کړی شوی دی نه. پلار یې څه کار کوي؟ کوړی نه. بیمار دی؟ سکول وی؟ سویم کې؟ څلورم کې. څلورم کې؟ دا ولې خرڅوي؟ دا غریبي ده. غریبي ډېره ده؟ دا څوک 2-3 کالو دا خرڅوي؟ څه پکې ته پاتې کېږي که نه؟ پاتې کېږي پکې. پاتې کېږي بیا ته؟ ډېره یخني ده ته څه ټایم راوځې؟ سهار راځم. سهار راوځي او د ماښامه پاټ کي؟ عزتمندو کتونکو څنګه زما ملګري ولاړې دی پخلی هم کوي خپله دغه اینه کلیجي باندې کړې د هغه څه به خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رجوان څنګه یې ښه؟ بالکل خیر دی. نوم دې څه دی؟ زما فرمان نوم دی او 4 سدي نه راغلي یو دلته په چکر باندې. ثوابی فرمان خو نه یې؟ نه د ثوابی نه ثوابی کې فرمان څوک دی؟ نه وایي چې چلیږي مړه شاعري چې وایي هغه د بډبیر زبیر دی شاعران پس کړی د بډبیر زبیر خو نه یاد فرمان یې صحیح ده. روزګار څه کوي پروفیشن؟ جی کپړو کاروبار دی موږ ټول مرګري ماشاءالله او ټول دکانداران په مرګري راغلي په چکر باندې نن جمعې ورځ چټي و نو موږ ځای انجوایمنټ وکړو او بس راغلو چکر هم راولګو. روډ څنګه دی کلیواله روډ څنګه روډ څنګه دی؟ روډ خو ډېر بیکار روډ دی علاقه ډېره ښکلې علاقه لول کې خو د روډ نه بس لږ خراب دي دا ځای نه نور کو د دې روډ لکه سا شو دا به ډېره ترقي وکړي دا ځای او ډېر ښکلی ځای دی د سیر ځای دی خلک ورته ډېر زیات راځي نو دا خبرې دي. او څنګه چې له بره به اوچت به خېژې ټاپ ته که نه؟ نه بره نه شو ختلی. ولې وجه څه ده؟ بس بره کو چېرته سنوپال شروع شو نو بیا مشکله ده که نه او بیا موږ واپس به نه شو راتلی. ډېره مننه الله دې عزتمند کړي یو ملګری بل خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. نوم دې څه دی کلیوال تاسو څه کار کوئ؟ مجاهد منګ هم جی د کپړو دکان دی. تاسو 4 سدي نغلي او یو ځای یو ګروپ یې ما د ډېرو ملګرو نه تپوس پوښتنې وکړې 4 سدي پکې ډېر زیات خلک دی. یاره جی یو که خبره داسې ده چې 4 سدي دا خلک چې کوم دا لږ مست دي او چکر ډېر زیات شوقین دي. او جی جی روانه پخه ده. او جی بالکل وګورئ
د چرګه که د غوا ده یاره جی د سخي ده د غوا ده بالکل او جی څه ټایم دې باندې کړې ده پخېږي که نه تقریبا یو 10 منټې وشو جی ډېره مننه الله دې خوشحاله عزتمند نثار شي ډېره مننه خوشحاله عزتمندو کتونکو څنګه راځي دوه مده نور ولړې لړم دې ټاپ ته راغلي هغه سره خبرې کو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه چلیږي خیر دی تاسو بالکل خیر الله کرم نوم دې سره راهیل خان راهیل خان د کوم ځای ملکن درګي جی درګۍ نه رالي فرست ټایم رالم لړم ټاپ ته نه جی دا تل ټایم راغلی درې پیر راغلی مونږ درې پیر رالي او خار کار لازم جی دلته کې څومره شوی بره واوره خو بره ډېر زیات شوی مخکې مونږ ټاپ ته خو ګاډی مخه ته اوس چې کم دی واوره ډېره نو چینجونه را سره نو ګاډی نلته ودرو یو غز واوره شوی رښتیا وایي خو یو غز باندې یو 2-3 فوټه تقریبا شوی روډ څنګه دی روډ خو ډېر بیکاره دی نور ډېر ښکلی ټور دی د ټوریزم خلک په ډېر زیات راځي خو روډ لږ بیکار دی چې روډ ورته جوړ شي نو بیا به ډېر خوند کړي د خلک پرې ډېره فایده روډ بل څوک کوي یاره اوس چې چا ګورنمنټ دی هغوی ته خوا چې روډ راته جوړ کړي نو نور خو اوس دې ټایم کې نه بل چا نه تپوس نشي کوي ډېره مننه الله دې عزت عزتمندو کتونکو څنګه راځه دوه ملګري ولل په موټرسایکل روان دي السلام علیکم وعلیکم السلام دیواله کوم ځای موږ د تیمرګری یو ته مرګري جی فرست ټایم لګنو کله غلې یاره زما دا دویم ځل دی واور څومره شي بره ټاپ خو دومره سیوا واوره شوې ده چې بېخیره موټرسایکل هم پکې نشتلی موټرسایکل هم پکې په ساوي ګډون دونه بې انتهایي واوره شوې ده او موږ ډېر کوشش وکړو چې ټاپ ته وخېږو خو لیکن ټاپ ته موږ ونه ختلو واوره دومره سیوا شوې وه چې موږ پکې ټاپ ته هم لاړ نه ړو دا بعضې کسان خو شوق ډېر زیات و چې وخېږو خو بس بعضې راته سپین ګیري ناست وو داسې څادرې په ځان اچولی دوی ویل چې موږ نه شو تللی پورته نه شو تللی نو هغې وجې نه موږ لاندې پاتې شو او بس اوس ټیم رامن نه لاره د کلیواله ښه روډ ډېر خطرناک دی زه ورځه لارې خوشحاله که عزتمند شي جا یو ملګری څنګ کې بل ولاړ دی د جومات مطالبه کوي د هغه سره خبرې کوو راځئ ما سره السلام علیکم زه اول د حکومت نه بیا د ټولو مخیر حضراتو نه دا دغه هغوی ته دا درخواست کوم چې هر یو کس هغه دا مطالبه کوي چې دلته یو ښه رسټورنټ جوړ شي دلته ښه یو پارک جوړ شي یو ښه سټیډیم جوړ شي خو زه د حکومت نه او د ټولو عوامو نه دا مطالبه کوم چې دلته یو جومات جوړ شي نن د جمعې ورځ وه الحمدلله موږ د جمعې مونځ هم کړی دی هغې نه بعد د مازدیګر مونځ هم دلته موږ کړی او د حکومت نه دا مطالبه کوم چې هغوی دلته یو جومات جوړ کړي یوه مطالبه زه ستاسو نام کوم چې زه تلو دی ټیک ده ډېره مې راوي انشاءالله عزتمندو کتونکو څنګه راځه ملګری ولاړ دی زما په خیال د ریزي اوسېدونکي هغه سره خبرې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام جی څنګه حال دی بالکل ښه کاکا جي کوم ځای موږ خو د شاڼي ماڼۍ نه راغلي ښه دلته څه کوئ دا خرڅوئ دا سودا خرڅوو چې واورې وشو جو راځو ښه د دې سودا نه پس چې زمیندارۍ کته کلي کې واوره شوې وه واوره شوې ورسېدل وه تاسو څه تکلیف یې واورې نه موږ ته هېڅ تکلیف هم نشته موږ خو کې دا دغه سودا مودا خرڅو راځو دې ته چې واوره وشي جو راځو دلته خرڅوئ او دلته خرڅو چې دلته نه شي واوره نه شي جو بیا نه راځو څه پکې ته پرېوځي که نه یاره بس الله رحم دی په دې سات شکر دی چې بس دا د کلیوالو ووایه مختصر دلته د څه کمی ده تاسو ته دلته کمی ده اوبو دی او د دې روډ دی او نور چې دا دوه شیان جوماتونه پکې شته جوماتونه شته لاسه نه څه ګزاره کوي خو سکولونه پکې شته هر څه پکې شته هوټلې پکې شته هوټلې هم شته ګزاره کېږي د خوراک نه دغه کېږي خو د روډ مته هوټلې پکې چېرته دي کلیواله نشته پکې هوټلې خو لاندې بېلابېږي او بره خو نشته بره ټاپ کې خو نشته په ټاپ کې نشته چې په ټاپ کې یو هوټل په ښار کې هم ډېر شی دی خو دلته نشته چې دلته دلته دي که نه دې له پکار ده چې دا روډ جوړ شي او دې له د اوبو پروګرام وشي مندو کتونکو څنګه راځه ملګري ولاړ دي هغو سره هم خبرې کوو لړم دی ټاپ ته راغلي دي او په چکر باندې السلام علیکم وعلیکم السلام کلیوال له کوم ځای تیمرګری یو جی تیمرګر نه راغلی جی فرست ټایم که نور کله راغلی نه نور کله راغلی یو څنګه ځای دی ډېر مزدار ځای دی ښایسته واورو کې راځې که نه عام ورځو دواړه سیزن راځو اوړی جمعې دواړه څه کمی دی بس د روډونو کمی دی نور څه نشته هوټلې پکې شته هوټل یې نشته جی هوټلونه هر څه خراب دي خلک تیار راوړي هغه دلته خوري د مونځ لپاره ځای پکې شته مونځ لپاره ځای پکې نشته دا بریاني د کوزه نه راوړه دا هم د چکدرې نه راوړه تیمرګین نه بس چکدرې ته تلو دلته نه میلاویږي ولې نه دلته نشته ولې وجوهات څه دي وجوهات څه دي یاره هوټل یې نشته څوک ترقي نه ورکوي جوړ عزتمندو کتونکو څنګه راسي ماشوم ناست دی په دغه یخه واوره ناست دی چې ښار نه راتلم هلته هم غریب یو غر دي څوک یې ته رالم هم غریب وي دلته دا میوه دا پاپړ ماپړ خرڅېږي هغې څه خبرې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام یوه له کوم ځای لړم د دې ځای نه د دې غر نه خوا یم واوره باندې ورېږي ورځه شپه ورځه شپه ورېږي دا ولې په یخه واوره کې دغه خرڅ دی دا بس غریبي ده دلته لکه تعلیم کوم د هغې د ورته پیسې هم دغه دی غریبي ده کوم سکول کې سبق وایي لړم سکول کې سبق وایم لړم پبلک سکول دی که پرایویټ نه سرکاري سکول دی سرکاري سکول سرکاري دا راته ووایه کلیواله وروڼه دې شته وروڼه خو مې شته پلار
پلار مې هم شته کار شته روزګار پلار دیاړي کوي نو عامه غریبۍ د وجې نه دلته په یخه واوره باندې دا دغه خرڅوي که نه او جي د خان زوی ته ګورې مازدیګر راوځي ښه مزېدار لوبې کوي لاس کې ورسره بیړه وبالي دا نو زړه کې دې څه راځي خفه کېږي او خفګان لږ راځي د دې دغه ایم این اے چې کم کامیاب شوی ایم پی د هغې نه څه غوښتنه لرې مطالبه ترې لرې د هغې نه دا لرم چې موږ ته د روډ پوخ کړو د اوبو تنظام دی وکړي د اوبو موږ ته ډېر تکلیف دی که نه په موټرسایکل یا په خرو مرو راوړو موږ اوبه خرو اوبه راوړئ په خرو راوړو ښکته اوچ نه راوړئ نه دغه چې نه ده خو لکه په خرو راوړو لکه یا په شا وړو لکه اوبو دپاره یا دا روډ هم خراب دی ډېر په دې دغه کې موږ مطالبه کوو چې موږ ته د روډ پوخ کړو د اوبو سیستم دی وکړي دا غیرتمند پښتانه ګوري دا وخت سیاسي وګړي ټول دې ګوري څه غوښتنه دې لري نه د دونه غوښتنې نه لرم هېڅ هم دې نه لري د دې پاپړونه مې اخلاص کړه بیا روزګار راکړه اوټ درکو بیا هم پته وی نه لګي اوټ چې مونږ ورکړو نو لاول وایي اوټ به درکړو که نه دا راته د دې مشر څوک دی د دې مشر ګل نصیب دی هغه لکه اوټونه یې ګټلي و د دې لا روټ موټ هم ایم این اے څوک دی ایم این اے ایم پی ایم این اے دغه دی څوک دی محبوب شاه صاحب محبوب شاه صاحب محبوب شاه صاحب ته یو ګزارش کوم چې دلته ځان راورسوئ په یخه واوره دا ماشوم ناستي او د ماښامه پورې په دې باندې دا واوره ورېږي واوره ماښام باندې ورېږي پرون هم راښکې شو نن هم بس لږ لږ راښکې شو اوس ورته ناست یې او دا ټول خرڅوي خرڅو عزتمندو کتونکو څنګه کې ملګری ولاړ ناست دی د هغې سره خبرې کوو دغه پکوړې بخې چې څو مودې دلته پکوړې خبرې السلام علیکم وعلیکم سلام کلیواله څنګه یې ښې خیر دی کوم ځای حدیثګي او جي دلته هم کور دی ښکته کو او جي پکوړې دا څومره مودې داسې خرڅې 3 کاله وشو 3 کالونه خرڅې څه پکې ته پاتې کېږي نه یاره بس ګزاره کوي کله وشي کله ونه شي او په دې واورو کې ناستې په دې واورو کې جي 3 کالونه دلته پکوړې خرڅې او جي او وای نور به څه ووایو ماشومان بچي دي شته جی جی هغه هم پکوړې خرڅې که نه هغه خو کوري ماشومانې تعلیم دپاره دلته روزي برابر واو ساره ماښام باندې کې دلته او جی وړه جمع دلته ناستي دلته راته دا ووایه دلته تکلیف د څه شي تاسو ته دا روډ چې برابر شي روډ ټیک شي بیا به تکلیف نه ختم شي نور جوماتونه پکې شته جوماتونه هم نشته جومات خو خلک چې راشي جو بس جومات ته راسه مونځ هم نشته سکولونه هوټلې هېڅ هم نشته پکې نوی حکومت راغلی هغه ته ووایه که نه هغوی خو ځانه هر شی په بر روان کړی دی خو ګراني جوړه کړله ډېره زیاته رچي د پیالۍ خلک تپوس کوي په څو ده دا بیا علوم ګران کړی که نه او جي الو په څو دی الو ارزان شوی دی خو نور هر شی ګران کو د خلک د الو ورته ارزان دی نو زه الله دې عزتمند کړم صحیح شه السلام علیکم خوشحاله اوسه ډېره مننه کتونکو څنګه کې راځه بابا ولاړی هغې سره هم خبرې کوو السلام علیکم وعلیکم سلام خبرې لږې تیزه کوه ته کوم ځای د کسو کسو چېرته دلته کوزه ده دا کوزه د کسو کلی دی اوسېدونکی د کسو یم دا سیلانیان راغلي دي په سیل باندې او ډېر واورې دي او ډېر مصیبت او ډېر تکلیفونه تېر کړه بس باندې کامیاب کړو په خپل مقصدونو کې زه هم راغلی په چکر باندې لوکړې د غره ته چې ما سره میلاو شو بس دا راته ووایه کاکاجي کامیابه کې داسې شي دی کامیابه کې رسېدې روډ خراب ده که روډ پوخ شو د ټولو خلکو ته به سهولت وي او دا غټه مهرباني باید د عمران خان صاحب ځکه چې ډېر سخت تکلیف دی خلکو ته الله دې خوشحاله کړه کاکاجي ډېره مننه عزتمندو کتونکو زما په څنګ کې ناست دا ماشومه دلته دا میوه خرڅوي په د یخه واوره السلام علیکم وعلیکم السلام بچې دا کوم ځای د بره کورونه د هغې بر دي که کوزه دي بره دي کورونه واوره شوې وه شوې وه ته دلته دا خرڅوې پلار دې شته شته وروڼه دې شته شته بیماران دي خو کور پراته دي دلته دا خرڅوې په دې کې 100 روپۍ برابر تاسو 300 سکول وې سویم کې په درېیم کې سبق وې دا راته ووایه سار راوځي دلته ماښام پاټ کې ناست دی دلته دا خرڅوې دغه شان مازدیګر راوځي د خان زامن دلته کرکټ کې زړه دې ورته کړېږي زړه له سره راځي نه خفه کېږي ورته دلته په واورو کې دا میوې خرڅول د هغو مزې کوي خفه کېږي نه خفه کېږم نو زړه له سر نه راځي ته بیا ژاړې
ها د حکومت څخه غوښتنه لري بچي محبوب شاه چې کامیاب شوی د ښکته MNA هغه نه څه مطالبه لري ته ووایه که نه چې ته راځې تیزه خبرې کوه د دې میوې نه مې خلاصه کړه د دې میوې نه مې خلاصه کړه ورته ووایه تیز ورته ووایه دې میوې نه مې خلاصه کړه زه تعلیم وکړم تعلیم وکړه ډېره مننه خوشحاله شي عزتمندو کتونکو زما په څنګ کې ولاړ کاکا جي د هغه سره خبرې کوو لړم د ټاپ ته راغله السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ دیواله څنګه ښې خیر ده د کوم ځای مونږ خو بس د سیلمه ځای یو ماښی ماښی منډه ماښی نه سیلمه خیرآباد منډه کې ده خیرآباد ماښی पहिला ځل لري نور کله راغلی د نور کله ولې راځو خو مونږ سعودي عرب نه راغلي تقریبا یو 15 ورځې وشوې سعودي عرب والا خو دی واور ډېر خوشاله مونږ کتونکو مسافر ګوري نو ډېر بہت خوشاليږي خامخا خوشاليږي ډېر زیات دا راته وه څه تکلیف ده پکې میلاو شو هېڅ تکلیف نشته مړه الحمدلله دا خو انجوایمنټ دی بس هوټل یې پکې شته هوټل خو بره شته خو دلته خو نشته روډونه څنګه روډونه خو ډېر ګډوډ دي ځکه چې دا اوښ نه راواله په پورته باندې ټول روډ ډېر خراب دی د ټوریزم دغه عاطف خان کوم چې کامیاب شوی دی منسټر د هغې نه څه مطالبه لري عاطف خان نه مطالبه ده چې باید دا روډ برابر کړي نو ښه وایي ارضي کارونه کوي دل توجه پکار ده زموږ خپل میانې صاحب کلام ته مري ته زموږ توجه ورکړي کنه زموږ خپل میانې صاحب د دې کوډي ګرام دی او د دې لاندې محبوب شاه صاحب او محبوب شاه صاحب حاله پکار چې وایي هغه دغه ور مخکې کړي او په دې باندې چې کوم دی عمل درآمد وکړی شي مینوال ته نور څه ویل غواړي نور یې سم نه دلته راشي که نه چکر ښه نه چکر دپاره خو ډېر خلک راځي او بس چې روډ برابر شي نو بیا به نور خلک هم راځي د خیر سره روډ یې څنګه دی روډ یې برابر نه دی که نه ټیک نه دی که نه سره باړګي خراب بس ټول خراب دی دا راته ووایه واوره ټاپ کې څومره شوی وه واوره ټاپ یې خو ډېر ښه شوې ده موږ کوشش وکړو خو لا نه لرو کوشش هم وکړو څوک نه شي تللی بره واوره ډېره ده که نه الله دې عزتمند خوشحاله اوسه نو کتونکو څنګه راځه ملګری بل ولاړ هغې سره هم خبرې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ الله کاکا جي د کوم ځای مونږ یو د بټخیلې ماشاءالله جی روزګار څه کوي پروفیشن مونږ ریډیمیډ ګارمنټس کار کوو جی جی دلته په ډیزل رالي نه مونږ یاره هر جمعه راځو ولې چې ډېر خوندناک ځای دی او ډېر مزه کوي در دوک پکې راته میلاو شو نه نه مړه دا دور دی که څه شی دی ښه مزدار خپې پکې یخې شوې او یو قسم له مزه ده دی ځان له خوند دی د درد نه زما مطلب دلته څه کمې شته نه نه کمې ممې نشته هېڅ کمې هم نشته ښه مزدار یاران دوستان دي پکوړې پخېږي هر نمونه شی میلاوېږي او ښه ډېرې واورې دي خلک دې واورو له راځي هوټل یې پکې شته جی هوټل یې پکې شته رسټورنټ خوراک کانې پیینې دپاره پکې نشته بس دا واړه واړه کسان ناستي په غاړه باندې پکوړې میکوړې پخوي دغه شیزونه نیسي د هوټلو دغه پکې نشته خو په کار ده چې وشي حکومت نه څه مطالبه لري دغه حکومت عاطف خان ټوریزم چې کوم منسټر د هغه څه مطالبه لري بالکل ولې نه اولنۍ خبره خو بس دا وکړم چې زموږ د دې علاقې د روډ خبره ده چې دې ته روډ صحیح شي په دې کې ښه مزدار پوینټس کولاو شي نو خلکو ته به هم سهولت وي د خوراک څښاک دغه کولاو شي نو دا به ډېر زموږ یو ډېر ښه دغه چې وشي په کار دی چې وشي مینوال ته نور څه ویل غواړي راتګ دپاره مینوالو ته خو دا هم چې بهر راشئ ښکلی موسم دی غرونه دي واورې دي نو هر چا ته وایو چې راشي او د دې دغه نه موسم نه مزه والي ډېره مهرباني عزتمند شي خوشحاله اوسئ عزتمندو کتونکو خپرونه حدیث سره ورسېده د نوي حکومت چې کوم منسټر د KPK ټوریزم عاطف خان ته به یو ګزارش وکړم چې د دې چې کم روډ دا هم خراب دی هوټل هم پکې نشته او بله جوماتونه هم پکې نشته سکولونو هم غټه مسله ده ته زما زیاتره ماشومان ولیدل چې دغه میوې خرڅې په یخ واورو ته ورته هم لږ ګزارش وي په خپرونې په آخره کې خپل قربات او رحمان له ورکوي اجازت په ډېر بخونکي رب عزت جلال هم سپارم